پاکستان ته د ولسمشر غني سفر. ولسمشر څه وویل، څه یې وکړل او څه به کیږي؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر د پنجشنبې په سهار اسلام آباد ته لاړ چې له تود هرکلي سره مخ شو. هغه لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. له هغه وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې له عمران خان سره وکتل. ترڅنګ د پاکستان د رئیس جمهور عارف علوي سره هم ولیدل او له هغه وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو او د ځینو ګوندونو استازو سره وکتل. ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو داخلي څیرو لکه مولانا فضل الرحمن او نور مهمو شخصیتونو سره هم وکتل او نن جمعه لاهور ته لاړ چې هلته افغان محصلینو او مهاجرینو تود هرکلی وکړ او له ولسمشر سره په ځینو مسایلو خبرې وکړې. ترڅنګ په یوه لویه غونډه کې له تجارانو سره په افغانستان کې د پانګه اچونې فرصتونو او نورو اقتصادي مسایلو باندې خبرې وشوې. خو په دې لیدنو کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي کوم وو؟ تاسو پام ورته راړوم. ولسمشر غني وویل د سولې مشورتي جرګې د غړو په اجماع پاکستان ته راغلی یم. که دا ځل پاکستان حکومت خپلو ژمنو کې رښتینی نه و نو افغان ولس به اجازه رانه کړي چې بیا پاکستان ته راشم. د پاکستان او افغانستان د دوستۍ لپاره همدا نن ورځ برخلیک ټاکونکې ده. دغه راز ولسمشر په ښکاره ټکو وویل چې پاکستان او طالبان یو په بل تکیه کوي. دا په دې معنی ده چې پاکستان افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو کې مهم رول لري. ولسمشر غني وویل چې طالبانو سره سیاسي جوړجاړی ته چمتو دی او په وینا یې د سولې لاره اسانه نه ده، خنډونه به ډیر وي، خو د دواړو هیوادونو مشران باید سیاسي زړورتیا او ټینګه اراده ښکاره کړي. ترڅنګ ولسمشر وویل چې د یو خپلواک افغانستان د ولسمشر په توګه پاکستان ته راغلی یم او ټینګار یې وکړ چې افغانستان به هیڅکله هم د بل چا استعمار ونه مني. هغه په سوداګریزو موضوعاتو هم وغږېد او اعلان یې وکړ چې له پاکستاني چارواکو سره یوې داسې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې د تورخم ګمرک 24 ساعته کار پیل کړي. دغه راز ولسمشر وویل چې د سوداګریزو اړیکو او سترو پروژو لپاره او د پاکستان انرژي د ترلاسه کولو او منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ لپاره سیمه کې ثبات مهم شرط دی چې دا د وینا تر ټولو مهم ټکی دی. د ولسمشر غني زیاتره خبرې په سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او سوله باندې سرخېدې. دا و د ولسمشر غني د وینا مهم ټکي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کړیو اوازه خپره کړې چې ولسمشر د ډیورنډ معاهده په رسمي توګه امضا کړې، خو د خلکو دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري او بې بنیاده دي او غواړي په دې کار سره عامه ذهنیتونه وپاروي. ولسمشر څو ځله د ډیورنډ مسلې په اړه خپل موقف ښکاره کړی او څو ځله یې ویلي دي چې دا د ملتونو ترمنځ فیصله ده. بناء د غني مخالفین په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې دا سفر بې ګټې وبولي او د سفر ګټې پناه او عامه ذهنیتونه ګډوډ کړي. که څه هم څومره تمه چې موږ لرو ښایي هغومره دغه سفر مثبتې پایلې ونه لري، خو لاسته راوړنې حتما لري او نږدې راتلونکي کې به ټولو ته څرګندې شي. یوه بله موضوع چې په دې سفر کې ښایي ستاسو هم ورته فکر شوی وي د ګوندونو او د حکومت سیاسي مخالفینو او اپوزیسیون سره د ولسمشر لیدنه ده. له ټولو لیدنو دا لیدنه ډیره د افغانستان په خیر ښکاري ځکه چې غني د سیاست یو لوی استاد دی او په ډیر کم وخت کې تر یو چا ډیر ستره سوی شي. د دې خبرې یادونه مې ځکه وکړه چې پاکستان کې سیاسي کشمکش زیات ده او ښایي هغه مجبوریتونه چې پاکستاني لري له وضاحت وروسته د هغه اپوزیسیون په حکومت باندې فشار راوړي. په هر حال ولسمشر به نن ماسخوتن بیرته هیواد ته راستون شي. تاسو د ولسمشر غني د دغه 2 ورځني سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.